سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. پروانه سیايي یم. نن یو ځل بیا غواړم ستاسو سره د روانشناس اړوند بحث ولرم. که پښتو ته خدمت وکړم نو وبه وایم چې ارواپوه په اړوند ستاسو سره بحث لرم. لومړی غواړم تاسو ته دا یاداوري وکړم چې زما د جوړتیا راز هم روانشناسان وه. یعنې روانشناسانو چې کوم توصیې زما کورنۍ ته کړې وې او کومې توصیې یې ما ته کړې وې او موږ هغه عملي کړې وې، نو د دې سبب شو چې زه جوړه واوسېږم. مننه ترې کوم او تاسو ته هم دا توصیه کوم چې مشاوره واخلئ او روانشناس ته خپل د ستونزو د حل لپاره ورسئ. مشاوره ستاسو سره کومک کوي تر څو خپل په شخصیت باندې ودرېږئ یا خپل شخصیت وساتئ. تاسو به وایاست چې زه خپل شخصیت ساتلی سم، زه خپل په شخصیت باندې ولاړ یم، ضرورت نه لرم چې روانشناس ته ولاړ سم. خو زه بیا درته وایم چې تاسو د یو ریسک سره مخ یاست. موږ ټوله انسانان د یو خطر سره مخ یو. هغه خطر چې دی د پرسونالیټي چینج په نامه یو ناجوړي ده. دا ناجوړي چې د شخصیت تغیر ناجوړي ورته وایي، د انسان شخصیت تغیر پکښې کوي. نو که چیرې موږ کوچني مشکلات لرو، د دې کوچني مشکلاتو د حل لپاره یو صحیح مشاوره وانخلو، نو دغه زموږ کوچني مشکلاتونه د دې سبب کیږي چې زموږ په پرسونالیټي چینج یا د شخصیت په چینج په ناجوړي اخته سو، چې ډېر بد علایم لري او تراپي هم بیا ضرورت لري. خدای دې څوک نه په اخته کوي، خو د دې څخه د خلاصون یګانه لار دا ده چې موږ پر سري وخت باندې مشاوره واخلو. د مشاورې لپاره باید ویژګي او مهارت ولري یو څوک چې مشوره وکړي. نو دا ویژګي او مهارت یوازې روانشناس ته درلودلی سي. یعنې که چیرې تاسو وغواړئ چې مشاوره وکړئ د یو چا سره، د یو عادي شخص سره تاسو مشاوره مه کوئ. مشاوره د داسې یو چا سره وکړئ چې هغه ویژګي او مهارتونه ولري. ویژګي او مهارتونه څوک لري؟ هغه فقط او فقط روانشناس لري. روانشناس څوک دی؟ اوس ځینې افراد وایي چې زه خپله روانشناس یم، کتابونه مې ویلي چې زه خپله روانشناس یم. نه، په کتابو ویلو او په مطالعه انسان نه روانشناس کیږي. روانشناس هغه څوک دی چې لیسانس یې وکړي، ماسټري یې وکړله، دکتورا یې وکړله او د دا هر څه سربیره یې تجربه ترلاسه کړل. هغه شخص یو کامل روانشناس دی او هغه کولی شي تاسو ته مشاوره درکړي. محصل او یا هم هغه شخص چې عادي شخص یې هغه تاسو ته مشاوره صحیح نشي درکولی او هغه ویژګي او مهارت چې کوم زه تاسو ته وایم هغه نه لري. دوام ډیره مهمه موضوع ده چې غواړم دلته اشاره ورته وکړم. کول او نه کول د عمل په تاسو پورې اړه لري. هغه روانشناس تاسو ته نه وایي. مثلا تاسو ته روانشناس نه وایي چې دا د احمد کور دی، دا د محمود کور دی. د احمد کور ته ولاړه سه، د محمود کور ته مه ځه. روانشناس تاسو سره کومک کوي چې درته ووایي چې د احمد کور ته چې ځې دغه ښېګڼې لري او د محمود کور ته چې ځې دغه بدیانې لري. او دا کومک هم در سره کوي چې ستا دماغ داسې درته جوړ کړي چې ته پر صحیح لاره ولاړ سې. تا ته سلف کانفیډنس درکړي، پر ځان باندې باور درکړي. یعنې دا هر څه د مشاورې اخیستو نتیجه ګڼل کیږي. خو یو شی ډېر مهم بل دلته په دا ځای کې راځي. تاسو به وایاست چې ښه پروانې موږ داسې تشویق کړو چې روانشناس ډاکټر ته ورسو. نو تاسو روانشناس ډاکټر ته ورغلاست، نو د روانشناس ډاکټر څخه به تاسو توقع دا وي چې په اول وار لیدو سره تاسو مکمل جوړ کړي. یعنې لکه جادو چې در باندې وکړي. روانشناس جادوګر نه دی، هغه پر تاسو باندې جادو نشي کولی او نه کولی سي چې تاسو په یو ځل لیدو هر څه پر دا بله درته راواړوي. د یو روانشناس سره د لیدل ډوز لري. مثلا پرسټامول ګولۍ ده. تاسو چې پرسټامول ګولۍ خورئ باید 3 دانې، یوه دانه سهار، یوه دانه غرمه، یوه دانه ماښام وخورئ تر څو ستاسو ته به جوړه سي او یا زکام مو جوړ سي. همدارقم روانشناس ته تک هم ډوز لري. دا ډوز د هندوستان حکومت 6 میاشتې ټاکلی دی. که چیرې یو څوک ناروغي لري او روانشناس ته ځي باید 6 میاشتې دی مکمل ورسي او دغه ډوز مکمل کړي. او ځینو هیوادو کې 8 میاشتې، ځینې هیوادو کې 1 کال یې. په هر هیواد په قانون پورې اړه لري. په افغانستان کې زه نه یم په خبره چې څومره عمر به حکومت وخت ورته ټاکلی. په دې اړه معلومات نه لرم، لیکن د هندوستان په اړه یې لرم چې دولت 6 میاشتې ورته ټاکلی دي. او بل دا بیا بیرته دا وخت بیرته فرق کوي. دلته چې ته روانشناس ته مراجعه کوې د کوم مشکل له امله چې کړی دي، د ناروغۍ له امله چې کړی دي، د خولې جوبه رابهیږي،
پر هیڅ باندې برلاسي نه لري او که ناتواني لري او که د مشکلاتو د حل لپاره ورغلی او که د ساده مشاورې لپاره تللی نو دلته فرق کوي چې د کوم کار لپاره ته روانشناس ته ځې او بیا هغه عمرونه هم فرق کوي. ځینې خلک وایي زه که په یو ځل د روانشناس سره ووینم به روانشناس ما ګرد مشکلات راحل کړي. نو روانشناس هم جادوګر نه دی. په نړۍ کې په هیڅ کونج کې تاسو نشئ کولی داسې یو روانشناس پیدا کړئ چې هغه په یو ځل لیدو سره په دې وتوانیږي چې ستاسو ټوله مشکلات در حل کړي. دا امپاسبل دی، دا هیڅ امکان نه لري. نو د دې توقع تاسو مه کوئ خو د مشاورې لپاره تګ عادي وګرځوئ چې مثلا تاسو به د پرسنالټي چینج په ناروغۍ هیڅ وخت اخته نشئ که مشاوره واخلئ. راځم بل مهمه موضوع به درته وایم هغه څه چې روانشناس کولی سي دوا یې نسي کولی. یعنې هغه څه چې ستاسو دپاره یو روانشناس کولی سي هغه کومک چې روانشناس تاسو سره کولی سي هغه یې دوا نسي کولی. دوا تاسې ته د سایکیټري په بخش کې چې سایکیټریست ډاکټر یا هغه تاسو ته دوا درکوي. دوا داسې د یو مثال په صفت به زه تاسو ته تشریح کړم. په علمي بحث کې به ډېر ډوبه نه ځم. مثلا د شپې موږ تیر او کمان اخلو. تیر د کمان څخه ایله کوو په توره شپه کې ځي. دا تیر چې په توره شپه کې ولاړئ معلوم نه دی چې دا تیر در کوم ځای پورې ځي. دا تیر آیا خپل هدف ته رسیږي که نه رسیږي. نو دوا دغه رقم ده. په توره شپه کې تیر د کمان څخه ایله کول چې په سایکیټري بخش کې، لیکن په نیورولوژي بخش کې دا رقم نه ده. زه په سایکیټري بخش کې ستاسو سره خبرې کوم. نو دوا داسې ولې لکه تیر چې د شپې د کمان څخه ایله کړي او هغه ولاړ سي معلوم نه وي چې خپل هدف ته به ورسېږي که نه. لیکن دغه روانشناس تاسو سره کومک کوي چې دغه تیر چې مو ایله کړی دی تر هغه ځایه پورې سلامت در ورسېږي. یعنې ستاسو سره ډېر کومک کولی سي روانشناس. ستاسو د ستونزو په حل کې، ستاسو د رواني حالت په کنټرول کې او یا هم ستاسو د ناروغۍ په کنټرول کې په هر بخش کې چې تاسو چې د روانشناسۍ مربوط دی مراجعه کوئ ستاسو سره ډېر کومک کیږي. لیکن که چیرې تاسو مراجعه ونه کوئ هغه تاسو په نورو ناروغیو اخته کیږئ او دا ناروغۍ مو سره ځي پیچلتیږي. دا ناجوریانې ټول یو تر بل سره مشترکې دي. په یوه چې اخته سي په بل اخته کیږي، په بل د یو عادي نه مشورې کولو نتیجه خرابه سي. وروسته موږ په مثلا په کمپلیکس پوست تروماتیک سټریس ډیسورډر اخته سو. دا ډېره لویه ناروغي ده چې بیا ټریټمنټ یې هم ډېر وخت نیسي. یو بل اخري مثال به درکړم، یو څه خندونکی مثال دی. تاسو به مې هم خسته کړي یاست په دا خبرو باندې. ځینې وخت انسان خسته کېږي د داسې بحثو څخه. په ډینډیال اسپتال ته یو مریضه راغلی وه. هغه مریض یې ډاکټر صاحب ته ویله چې زه چې یم د نارینو سره ډېر نفرت لرم، د نارینو سره هېڅ اړیکه نه ساتم، ډېر نفرت ځینې لرم. خدای دې نارینه داسې کړي هسې کړي هسې کړي. دا خبرې یې وکړلې. کله چې ډاکټر صاحب دوا ورکړله نو دا ولاړله. یو هفته بعد بېرته راغله د یو هلک سره. هلک یې راوستلی و دا زما بوی فرینډ دی، زه د سره مینه کوم، زه بیا د ژوند نشم کولی. زه پر ده میینه شولم. دا نجلۍ چې ډاکټر یې ولیدل ډاکټره حتی خپله هم نه په پوهېدله چې دغه دوا څنګه تاثیر پر دې وکړي چې دا په یوه هفته کې بیا هلک پیدا کړي، بیا میینه شوله او ټول احساسات یې یو دم چینج شوله. دا دوا خو زه نورو مریضانو ته هم ورکوم داسې تاثیر نه کوي. بیا یې هغه سایکوتراپي بخش ته راوستله. موږ ورسره ولیدله او د هغې مشکل تر هغه ساعته پورې حل سو. حتی چې د هغه هلک څه دا جلا شول او دې وویله چې زه د هلک سره مینه نه کوم، دا زما ناروغي وه. زه د دا یعنې ډېر پښیماني اختیار کړله چې اوس جوړه ده. دا یو مثال درته ویلی تر څو ستاسو هم تفریح سي او په دې پوه سئ چې هغه څه چې روانشناس کولی سي هغه دوا نسي کولی. نو کوشش وکړئ چې خپل د کوچنیو ستونزو په مقابل کې صحیح مشوره واخلئ. صحیح مشوره تاسو ته عادي افراد نسي درکولی، یو روانشناس یا ارواپوه یې درکولی سي. ارواپوه هم هغه څوک دی چې درسونه یې ویلي، یعنې کتابونه یې ویلي. په کتابو باندې انسان نه ارواپوه کیږي. دلته یګانه شی چې ډېر مهم دی او زه خواهش درڅخه کوم ستاسو څخه چې تاسو خپل د ستونزو د حل لپاره مشاوره واخلئ. مشاوره مه ګڼئ،
شرم یې مه ګڼئ چې تاسو روانشناس ته نه ورځئ او دا تاسو ته شرم یا عار معلومیږي. دا شرم یا عار نه دی، دا په افتخار سره ورسئ چې زه دغه مشکل لرم، زه دومره روشن فکره یم چې خپل د مشکل د حل لپاره زه ځم روانشناس ته. نو دا به زموږ په افغانستان کې یو نوښت رامنځته کړو چې وتوانېږو روانشناس ته خپل د مشکلاتو لپاره ځو. روانشناسي ډېر یو نوی علم دی، فقط 140 کلن دی. نو یو علم چې 140 کلن یې عموما منل یې زموږ په رقم یو هېواد لپاره سخت دی. هندوستان ته هم چې کله روانشناسي اول سر راغلې وه ډېره سخته ورته تمام سوې وه، خلکو نه منله. نو افغانستان کې هم دا ستونزې موږ لرو، لیکن تاسو کوشش وکړئ هغه چې زده کړه لري، هغه څوک چې یوټیوب خلاصولی سي، زما دا ویډیو کتلی سي، هغوی چې خپل د ستونزو د حل لپاره د سایکولوژیست سره یا د روانشناس سره ملاقات وکړي او غلطه مشوره چې ده غلط انسان څخه نه اخلي. او ډېره مننه کوم چې ماته مو تر دا دمه غوږ نیولی و. مننه.